बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले दोस्तों, कि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मैं आपसे ख्वाहिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न सब्सक्राइब करें और आज मेरा वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया دوستانو. زه یو ځل بیا ستاسو ته ښه راغلاست وایم. دغه ویډیو چې زمونږ د کامن ساینس سوالونو باره کې ده، نو ټول نه مخکې که تاسو زمونږ یوټیوب چینل آنلاین لرن نوي سبسکرایب کړئ، نو هیله درنه کومه چې زمونږ یوټیوب چینل آنلاین لرن درسره سبسکرایب کړئ او زمونږ ویډیو درسره لائک اور شیئر کړئ. ډیره مننه. دوستو، آج ہمارا ٹاپک کامن سائنس سوال اور جواب بارے میں ہے. ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں. بہت بہت شکریہ. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. جوابات دینے کے لیے آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے. دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. په دغه ویډیو کې دوستان تاسو نه پوښتنه کیږي او بیرته 10 سیکنډ وروسته تاسو ته هم ځواب درکول کیږي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. سوال نمبر 1. دنیا میں کل کتنے براعظم ہیں؟ دنیا کے ټول څو براعظمونه دي؟ دنیا میں کل کتنے براعظم ہیں؟ دنیا کے ټول څو براعظمونه دي؟ جواب ہے دنیا میں کل 7 براعظم ہے. دنیا کې ټول 9 براعظمونه دي. دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډیره مننه. سوال نمبر 2. دنیا کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ د دنیا ټول نه لوی ځنګل کوم یو دی؟ دنیا کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ د دنیا ټول نه لوی ځنګل کوم یو دی؟ جواب ہے امازون. دوستو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں. بہت بہت شکریہ. سوال نمبر 3. دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت بندرگاہ کہاں ہے؟ د دنیا ټول نه زیات ښکلې بندرگاہ چرته ده؟ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت بندرگاہ کہاں ہے؟ د دنیا ټول نه زیات ښکلې بندرگاہ چرته ده؟ جواب ہے آسٹریلیا میں سڈنی. آسٹریلیا کے د سڈنی په نوم. ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے. سوال نمبر 4. وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں؟ هغه کوم ملک دی چې هلته د ټولو نه زیاتې زلزلې راځي؟ وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں؟ هغه کوم ملک دی چې هلته ټولو نه زیاتې زلزلې راځي؟ جواب ہے جاپان. جاپان میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. په جاپان کې ټول نه زیاتې زلزلې راځي. دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که تاسو زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن تر اوسه نه سبسکرایب کړئ، نو هیله درنه کومه چې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن درسره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. سوال نمبر 5. دنیا کا سب سے بڑا براعظم کون سا ہے؟ د دنیا ټول نه لوی براعظم کوم یو دی؟ دنیا کا سب سے بڑا براعظم کون سا ہے؟ د دنیا ټول نه لوی براعظم کوم یو دی؟ جواب ہے دنیا میں سب سے بڑا براعظم اسیا ہے. په دنیا کې ټول نه لوی براعظم اسیا دی. دوستو آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں لکھ دو. میں انشاءاللہ آپ کا سوال جواب دوں گا. بہت بہت شکریہ. سوال نمبر 6. دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم کون سا ہے؟ د دنیا ټولو نه کوچنی براعظم کوم یو دی؟ دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم کون سا ہے؟ د دنیا ټولو نه کوچنی براعظم کوم یو دی؟ جواب ہے دنیا میں سب سے چھوٹا براعظم
اسټرالیا ہے په دنیا کې ټولو نه کوچنی براعظم اسټرالیا دی دوستو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں بہت بہت شکریہ سوال نمبر 7 دنیا میں سب سے زیادہ کھجورے کس ملک میں ہوتے ہیں په دنیا کې ټولو نه زیاتې کھجورې کوم ملک کې کیږي دنیا میں سب سے زیادہ کھجورے کس ملک میں ہوتے ہیں په دنیا کې ټولو نه زیاتې کھجورې کوم ملک کې کیږي جواب ہے مصر میں مصر کے دنیا کے ټول نه زیاتې کھجورې مصر کې کیږي دنیا میں سب سے زیادہ کھجورې مصر میں ہوتے ہیں دوستانو که تاسو کوم پوښتنه لرئ نو په کامنټ کې ولیکئ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه د هغې ځواب درکړم او که تاسو زموږ یوټیوب چینل انلاین لاره نه وي تر سره سبسکرایب کړی نو هیله درنه کومه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ډیره مننه سوال نمبر 8 دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ کس ملک میں ہے په دنیا کې ټولو نه زیات غرونه کوم ملک کې دي دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ کس ملک میں ہے په دنیا کې ټولو نه زیات غرونه کوم ملک کې دي جواب ہے سوئٹزرلینڈ دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ سوئٹزرلینڈ میں ہے په دنیا کې ټول نه زیات غرونه دوستانو په سوئٹزرلینڈ کې دي دوستو ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے شکریہ سوال نمبر 9 وہ کون سا ملک ہے جہاں صرف 33 لوگ رہتے ہیں هغه کوم ملک دی چې هلته صرف 33 کسان اوسیږي وہ کون سا ملک ہے جہاں صرف 33 لوگ رہتے ہیں هغه کوم ملک دی چې هلته صرف 33 کسان اوسیږي جواب ہے ملیشیا میں صرف 33 لوگ رہتے ہیں دوستانو په ملیشیا هیواد کې صرف 33 کسان اوسیږي دا څېړنه مخکې هم شوې ده اوسنۍ هم نه ده خو مخکینی څېړنې په اساس په دې ملک کې 33 کسان اوسیږي سوال نمبر 10 دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال کون سا ہے اور کہاں واقع ہے د دنیا ټولو نه لوی هسپتال کوم یو دی او چرته واقع دی دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال کون سا ہے اور کہاں واقع ہے د دنیا ټولو نه لوی هسپتال کوم یو دی او چرته واقع دی جواب ہے تائیوان میں په تائیوان کې دوستانو په تائیوان هیواد کې د دنیا لوی هسپتال واقع دی دوستو تائیوان ملک میں دنیا بڑا ہسپتال واقع ہے دوستانو نئی ویډیو زموږ همدومره وه د دې هیله چې زموږ ویډیو در سره خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې نو هیله درنه کومه چې زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل انلاین لارن هم در سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه دوستانو دغه چینل څخه ما تاسو ته د اردو ژبې زده کړې کورس هم شروع کړی نو انشاءالله هغه کورس به هم زه تاسو ته پوره کوم او دغه کوم ویډیوګانې زه جوړوم د سوال او ځواب د کامن ساینس کوم پوښتنې چې دي نو دې نه هم تاسو کولی شئ چې هم پښتو ژبه زده کړئ او هم اردو ژبه زده کړئ هغه کسان چې په اردو ژبه پوهېږي هغه کولی شي له دې څخه پښتو ژبه زده کړه او هغه کسان چې په پښتو ژبه پوهېږي اردو ژبه باندې نه پوهېږي نو کولی شي چې اردو ژبه هم زده کړه ځکه چې ما دې کې دواړو ژبو مې لیکل کړي او دواړو ژبو مې دا زه هم وایم که بیا هم تاسې کوم پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ نو په کامنټ کې ولیکئ انشاءاللہ په راتلونکي ویډیو کې به زه د دې ځواب درکړم دوستانو آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں لکھ دو میں انشاءاللہ آپ کا سوال جواب دوں گا آپ ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن لرن نہیں سبسکرائب کیا میں آپ سے خواہش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن لرن سبسکرائب کرے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ د خدای پامان